أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار اولنی پنځو آیتونو کې د قیامت حوالناکی ذکر کړی دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اسمان به وشلیږي، ستوري به خواره واره پریوزي، سمندر به روان کړی شي او قبرونه به وکنستلی شي. او دا به داسې ورځي چې انسان ته به د خپلو عملونو پته ولګي چې د عملونه د هغې حقیقت څه دی او د هغې جزا څه ده. نو د دغې ورځ یادګیرنه دا اهمه ده، او چې کله پورې انسان ته دغه ورځ یادی نو د انسان عمل به سمي، او چې کله دغه ورځ یری نو په عمل کې به بګاړ راځي. چې مونږ دا حالات مخې ته کوو، دا حولناکی مخې ته راولو، دا یادو، او په دې سره د خپل عمل د اصلاح کوشش کوو. دغه شان په آیت نمبر 4 کې به طور خاص د قبرونو ذکرو. اذا القبور بعثرت، چې دا قبرونه به کولاو کړی شي، وبلټولی شي، دې کې چې دننه څوک دي هغه به راوباسلی شي، هغه به دوباره ژوندي کړی شي. نو دا قبرونه چې دي دا هم انسان ته د مرګ را یادونکي دي، د حساب کتاب را یادونکي دي. کله کله مونږ وخت وباسو او د قبرونو زیارت کوو په دې غرض، په دې نیت چې مونږ ته مرګ را یاد شي، چې مونږ ته حساب کتاب را یاد شي، او مونږ ته دوباره د دې قبرونو نه را پاسېدل را یاد شي. دغه شان په آیت نمبر 5 کې دا خبره بیان شوې وه: علمت نفس ما قدمت واخرت، چې هر یو کس ته به پته ولګي چې څه د مخکې کړو او څه یې وروستو کړو. د دې څه معنی خو په درس کې تېرې شوې، خو یو مطلب د دې دا هم کېدی شي چې انسان ته به په دغه ورځ باندې پته ولګي چې د په دنیا کې کم څیز له ترجیح ورکوله او کم څیز یې وروستو کاو، او د هغې فایده ده یا نقصان دی. نو کم څیز له تقدیم ورکول دی، کم څیز له تاخیر ورکول دی. په دنیا کې دې ته ګوري چې زما د دنیا فایده څه ده، هغه کار وړاندې کوي، او کنه دې ته ګوري چې د الله رضا څه ده، هغه کار وړاندې کوي. نو دواړه قسمه خلق وي. کم خلقو چې د الله رضا وړاندې کړې ده او د دنیا نقصان ته نه دي کړی، د دنیا فایده یې هغه قربان کړې ده او د الله رضا یې وړاندې کړې ده، هغه خلق به خوشحاله. او چې کومو خلقو په دنیا کې د الله رضا وروستو کړې ده او د دنیا فایده او د دنیا مفاد یې مخکې کړی دی، نو دغه خلق به په حسرت کې، په افسوس کې وي، په ندامت کې. ډېر چې خلق داسې شته، او مونږ اکثر داسې وایو په د الله د حکم او د دنیا په فایده کې مقابله راشي. یره د الله حکم خدا دی چې د بینک نه به قرضه نه راخلی، خو هلته اوس زما ضرورت دی او دا ضرورت خو په د بینک په قرضه باندې سر کېږي او په دې کې سود دی، او زه وایم چې نه، اوس به د خپل ضرورت مخکې کړمه او د الله د رضا سره به بیا ګورم. نو دا ناکاره خبره ده، دا د تاوان خبره ده. په دنیا کې دغه د انسان امتحان هم دغه دی چې د الله رضا وړاندې کوي او کنه د دنیوي مفاد وړاندې کوي. نو په دغه ځای کې به دې خبرې ته کتل پکاري چې کومه د الله رضا ده هغه به وړاندې کوي، که د دنیا فایده هر څومره وروستو کېږي، که د دنیا نقصان هر څنګه راځي، هغه به برداشت کوي او د الله رضا به وړاندې کوي. نو دغه ورځې ته کتل پکار دي چې مونږ ته به دا خبرې مخې ته راځي چې ما په دنیا کې کم یو څیز له ترجیح ورکړې وه، د الله رضا له مې ترجیح ورکړې وه، او که نه خپلې دنیوي فایدې له چې هغه په دې ځای کې پاتې کېدونکې ده. د خپل عمل، د هر یو عمل خیال ساتل پکار دي چې مونږه کم څیز له ترجیح ورکو. دغه شان بیا په
آیت نمبر 6 کې د دې خبرې بیانو چې ته د خپل رب نه څه څیز دوکه کړي او رب ذکر کو. نو رب کې یو خو دې خبرې طرف ته اشاره ده چې رب په تا باندې احسان کوونکی دی، مربی دی، ستا مالک دی، ستا منعم دی، انعام کوونکی دی. خو د دې سره سره دې خبرې طرف ته هم اشاره ده چې رب مالک دی، نو هغه په نافرمانی باندې او په عصیان باندې سزا به هم ورکوي. نو د دې خبرې طرف ته پکې فکر پکار دی چې مونږه د رب نه ولی دوکه کیږو، د رب نه ولی بل طرف ته اوړو. آشان بیا په آیت نمبر 6 کې د دې خبرې بیانو چې د رب نه غافل کېدل نه دی پکار. نو چې مونږه هم هر ټیم د خپل عملونو جانچ کوو، خپل عملونه ګورو چې زمونږ عملونه سدي د الله د رضا مطابق دي او کنه دي، چې مونږه د شیطان په دوکه کې نه راځو او هر ټیم خپل عمل مخې ته کوو. دغه شان په آیت نمبر 7 کې د الله نعمتونه بیان کړو. د نعمتونو یو صورت چې الله تاسو پیدا کړی په بهترین خلقت باندې، نو دا د الله لوی نعمت ته په انسان. نو چې انسان د دې نعمتوم شکر ادا کوي، یا الله ستاسو شکر دی چې تاسو انسان پیدا کړم، تاسو دې په بهترین خلقت باندې په دې بهترین شکل او صورت کې پیدا کړم. دا د الله احسان دی. چې دا احسان مونږ یادو، په دې باندې د الله شکر ادا کوو. آیت نمبر 10 کې د دې خبرې بیانو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، چې تاسو د عملونو لیکون کې موجود دي. هر عمل چې تاسو کوئ نو دا لیکل کېږي. نو دا یاد ساتئ چې دغه عمل به تاسو د پیدې د پاره او یا به دغه عمل تاسو د نقصان د پاره کېږي. نو هر یو عمل لیکل کېږي. د دې عمل نمخ کې دا خبره مونږه مخې تراولو چې زمونږ عملونه لیکل کېږي. بیا د دې خبرې بیانو چې دا ستاسو د عملونه ملائک لیکي او دا ډېر عزتمن ملائک دي، حفاظت کوونکي دي، ستاسو په هر عمل باندې پوه دي. نو چې مونږه د یو کار کولو نمخ کې د دغه ملائکو خیال ساتو او دا غوی نه حیا کوو، ځکه د حیا یو قسم دا هم دی چې انسان د دغه ملائکو په مخ کې ګناه نه کوي، چې عصیان نه کوي، چې دی نه په ګناه او په عصیان باندې. نو دا غینا مونږه حیا کوو او دا غوی مخې ته دا غوی په مخ کې د الله نافرمانی نه کوو. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یقینا نیکان چې دي دا به په نعمتونو کې. نو نعمتونه یوازې په آخرت کې نه بلکې په دنیا کې هم، او دغه شان فجار چې دي دا به په جحیم کې. نو دیو به په جهنم کې سوزي، د جهنم اور د دیو لپاره تیار کړی شوی دی. نو دغه ورځ دا به په کوم ورځ باندې وتځي؟ یصلونها یوم الدین. دا فیصله به په کوم ورځ کېږي؟ د یوم الدین په ورځ باندې. او دا یوم الدین خامخا راتلونکې ده. مخکې آیتونو کې دا خبره تیر شوې وه، ما غرک بربک الکریم، چې ستا رب کرم والا دی، نو د هغه نه ته څه څیز دوکه کړې. او اوس د دغې رب د طرف نه چې کومه سزا او یا کومه جزا میلاویدونکې ده، د هغې وخت یصلونها یوم الدین، د قیامت په ورځ د بدلې په ورځ باندې بعد دغه خبره مخې ته راځي چې کم خلق په نعمتونو کې ده او کم خلق په جهنم کې ده. د دې مثال داسې دی چې لکه یو مالک خپل غلام ته ویلي دا ستا حدود دي، د دې حدودو نه به ته اخوا نه ځې او د دې به ستا سره بیا حساب کېږي. او دا مالک هر ټایم د ده نگراني کوي او دا غلام ګوري کله کله د دې خپل حدودو نه تجاوز کوي، او چې ده ته پته ولګي چې دا مالک خو راته سوی نه او دی خو ما رانیسي نه، فی الحال مې رانیسي نه، نو دی ښه جري شي او ښه بادر شي او بیا هر ټایم د هغې پولو نه تجاوز کوي، د هغې حدونو نه بهر ځي. بیا یو ورځ دغه مالک راوغواړي او د دې مخې ته ودرېږي،
ګوره ستا دومره وخت وشو او په دې دومره وخت کې تا دومره پیرې زما د حکم خلاف ورزي کړې ده او د دې ټولو ریکارډ موجود دی، نو نن به د سره د دې حساب کی، د دې ټولو به د سره نن حساب کی. نو دې بیا دا نشو زه خو نوم خبر او ما ته خدا پته نه وه او زه خو د دې خبرې نه خبردار نه وم، ته مخکې نه دا خبره شوې ده چې ته به د دې حدودو نه اوړې نه. الله رب العزت په دنیا کې په هغې ټایم انسان نه رانیسي چې په دنیا کې بس بند که دا خبره دا کار بند که اخوا ما اوړه. او دا چې رب دی کریم رب دی، د دنیا دا وخت د دنیا دا مهلت دا د الله د کرم ځای دی، د کرم نه فایدې وشتولو ځای دی چې انسان څومره پورې د دې حدونو نه تجاوز کړی دی او دی راغی او الله ته ودرېدو یا الله ته ما معاف کړي، مالک ته ودرېدو مالکه ته ما معاف کړي، زما نه غلطۍ شوي دي، زما نه خطایۍ شوي دي او ما ته دغې درګوزر وکړي، نو الله یې ورته معاف کړي. په هر وخت کې په هره لمحه باندې دی راوګرځېدو نو الله یې ورته معاف کړي. خو چې یوم الدین ته ورسېد نو بیا به یصلونها یوم الدین، بیا به د دغې ګناهونو د دغې بس سزا میلاویږي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. او بیا د هغې ورځې به طور خاص ذکر په آخري آیت کې چې والامر یومئذ لله، په هغه ورځ باندې دا نشته چې زما رشته داران هغه غټ خلق دی، زما سره ډیر مال او دولت دی، زما نسب اوچت دی، زما وحده اوچته ده، زما پلار نبی دی یا زما زوی نبی دی یا هغه نیک سړی دی یا عالم دی یا حافظ دی. د دې خبرو په هغه وخت کې څه هم حیثیت نشته چې کله د الله رب العزت امر یي، کله چې د الله د طرف نه اجازت نو الو بس شفاعت او سفارش کیږي. چې د الله طرف نه اجازت نه نو سفارش او شفاعت د هیچا د پاره نه کیږي. او چې کوم خلق د دنیا نه بغیر د ایمان نه درځاو د پاره خو هیڅ قسم سفارش او شفاعت نشته. الله دې زموږ حفاظت وکړي. په دغه ورځ حکم او اختیار او واک صرف او صرف د الله دی. نو د هغه ورځې نه مخکې مونږ د الله سره ځان له جوړو وکړو، روغ جوړو وکړو، د الله باندې خپل ګناهونه وبخو او د الله رب العزت نه معافي طلب کو. الله رب العزت زمونږ ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله رب العزت زمونږ د هغه ورځې کامیابی نصیب کړي چې په کوم ورځ باندې اختیار او واک صرف او صرف د الله دی. الله رب العزت مونږ د هغه ورځې د محتاجۍ نه وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير.